بیشتر نیم بندر مرا میگه مرا پیسه تو رو بدم. خود دولتت گفت که مهاجر برای وقتی که ما برایم البته چرا پیسه بدم بدر بخی زوف سرم اومد آو سرم انداختم فشارم بخی پایین اومد صاحب کراچی والاش ما را آورد در علاقه 2000 روپیه گرفت از پیش ما با کی جا آمدیم با دیگاش ما را آزار میداد باکس واس کنم فوجی بود چی بلا دایی چی از گفتم من چی از پاکستانی اشاره میکنه اولا که باکس هاش تلاشی که گفتم تلاشی کن دایی خود چیز نیست بیادر ما در وطن ما میریم ما برادر خودتون ما را میکشی با وقتی که میایم بیادر گل ما را آزار میدی غیر میگه پیسه بدی قدم به قدم پیسه بدی الله خوب باید کلا که بیادر نمیتونه شرافتمندانه بخیزه بیاد اگر این وطنش هست اگر مرد اگر زنده مون همون 100 روپیه میج آدم پیدا کند 1000 روپیه از این چیز از بی از خدا راست مونږ خو کوم کډوال چې نوي د پاکستان څخه راوړي هغوی دلته په پاس په دې صرف فرضي کرښې سره نږدې د تورخم دروازه کې هلته د کمیسارۍ زموږ ملګري ناست دي همکاران هغوی هلته هغوی ته پاڼه ورکوي چې دی مونږ ته تایید کړي چې دا کسان اوس راووخته تازه د پاکستان په شپږ میاشتو کې له پاکستان 1590,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د هغه مرستندویو مؤسسو د راپور له مخې چې له پاکستان سره په پوله کې راستنېدونکو افغان کډوالو ته خدمات وړاندې کوي وایي د تیر کال د سپټمبر له 15مې نیټې څخه د روان کال د مارچ تر 18مې پورې شاوخوا 1590,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مرستندویو مؤسسو سرحدي کنسورشیم نن چهارشنبه د جوزا نهمه په یو ګډ بیان کې ویلي چې له پاکستان 390,000 ډیر افغان کډوال د تورخم له لارې او تر 190,000 ډیر د سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان د ډنمارک د کډوالو شورا د ناروې د مهاجرو شورا د سره صلیب نړیوال فدراسیون او د سرې میاشتې ټولنې او نور سازمانونه د دې سرحدي کنسورشیم غړي دي. د بیان له مخې د خرلاچي او غلام خان له لارې افغانستان ته د لږ شمېر افغان کډوالو راستنېده ثبت شوي دي. مرستندویو ادارو ویلي چې د تیر کال له سپټمبر راهیسې له پاکستان شاوخوا 509,000 راستانه شوي افغان کډوال د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د مرستو د پروګرامونو تر پوښښ لاندې راغلي دي. په بیان کې یادونه شوې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو مؤسسو لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو پر مرستو سربیره له پاکستان څخه راستنې شوې هرې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ او یو سیم کارت ورکوي. دغه کنسورشیم وایي په سپین بولدک او تورخم کې ثبت شوي معلومات ښیي چې 78 راستانه شوي کسان خپلو ولایتونو ته د ستنېدو اراده لري او 82 یې په خپلو اصلي سیمو کې د میشتېدو په لټه کې دي. خو له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال غواړي چې په ننګرهار، کندهار، کونړ، کابل او کندوز کې میشت شي. له بلې خوا تورخم کې د کډوالو چارو وزارت د انتقالاتو مسؤل مجیب الرحمن مومند وایي چې د مهاجرینو سره د مرستو لپاره د بیلابیلو مؤسسو په ملتیا کرښې ته نږدې لازم خدمات او مرستې ترسره کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مجیب الرحمن مومند دی او د تورخم انتقالاتو امریت کې د عضو مسلکي ثبت نام په بس باندې کار کوم. مونږ خو کوم کډوال چې نوي د پاکستان څخه راوړي هغوی دلته په پاس په دې صرف فرضي کرښې سره نږدې د تورخم دروازه کې هلته د کمیسارۍ زموږ ملګري ناست دي همکاران هغوی هلته هغوی ته پاڼه ورکوي چې دی مونږ ته تایید کړي چې دا کسان اوس راووخته تازه د پاکستان څخه. هغې نه بعد بیا دوی راځي دلته مونږ د مهاجرینو امریت ته راځي او دلته مونږ د دوی سکرینینګ کو دې کې مونږ سره نور اورګانونه هم شامل دي. نو هغوی بیا دلته چې مونږ تثبیت کړو چې دا مهاجر دی بیا دوی ځي هلته زمونږ دننه RS سیستم دی افغان ریټرن انفارمیشن سیستم په دې کې ثبتېږي او بالاخره دې ځای نه یو ورته د راستنېدونکو کډوالو د مهاجرت سند ورکو او بل ورته د ریفر ورقه ورکو د راجي چې هغه بیا ځي مخکې کومکونه ورسره کېږي.
موږ سره دلته ډیر زیات مؤسسات کار کوي، مثلا ودان او اډا، پیومای، آیوم او سیف د چلډرن، اوسیچار، هارو، ډي آر سی، ان آر سی، ډیر ارګانونه دي چې موږ سره کار کوي. دوی ودان چې دی هغوی د پروټیکشن کم برخه د هغې کې کار کوي د وروسته یو بیا نورو مرستو دپاره. او برحال همدلته چې کوم کډوال چې هغوی د پاکستان هلته د یونیسیار کوم اسنادونه ورکړي مهاجرینو ته، هغې ولري سلیپونه یا پیوار کارتونه نور څه ولري مهاجرت اسناد، هغوی سره کومک کوي، همدې ځای نه ریفر کوي د یونیسیار دفتر ته. نو دوی چې کله موږ ورته دلته ریفر ورکو که دا چېرته د یونیسیار اسناد ولري د پاکستان، نو هغوی بیا دلته د ودان دفتر ته ورځي او مخکې د یونیسیار دفتر ته ورته یو ټوکن ورکوي چې هلته ورسره بیا مرسته وشي. الحمدلله مخکې یو ډېر زیات خلک په موږ راغله، ډېر زیات راشو، خو الحمدلله زموږ ټولو ارګانونو خپل په صداقت سره کار وکړو، کوم چې داخلو په دې د مهاجرینو په پروسه کې، او الحمدلله ټولو ته ښه خدمات وړاندې شو. همدارنګه هیواد ته له پاکستانه تازه ویستل شوي کډوال خپل هیواد ته په راتګ خوښي څرګندوي او خپل هیواد کې اوسېدل ورته تر مهاجرت غوره ښکاري. حاجت میراث ولد محمد گل. پنجشیر فعلا در کابل دیگه بریم اونجا در کابل باشیم. دیگه اونجا یک کراچی داشتم، یک میوه فروشی میکردم، اینمی پلیس خطی ما فقط دیگه بیادبی ما موش و پشک بود دیگه خلاص. این جمع که اومدیم بیادر گل مرا میگه مرا پیسه بده. گفتم چرا تو را پیسه بدم؟ من خود وطن رو میرم، اگر مردم هم اگر زنده هم بودم میرم دم وطن گمش که بالا در پسش پیشتر نمی بندر مرا میگه مرا پیسه تو را بدم. خود دولتت گفت که مهاجر برای وقتی که ما برایم البته چرا پیسه بدم بیادر؟ بیخی زوف سرم اومد، آو سرم انداختم، فشارم بیخی پایین اومد صاحب. کراچی والاش ما را آورد در رای علاقه 2000 روپیه او گرفت از پیش ما. با کی جا اومدیم پای دیگاش ما را آزار میداد، بکس واس کردم فوجی بود چی بلا دایی چی از گفتم اینه چی است؟ پاکستانی اشاره میکنه ایرا که بکساش تلاشی که گفتم تلاشی کن دایی خود چیز نیست بیادر، ما در وطن ما میریم برادر، خودتون ما را میکشی با وقتی که میایم بیادر گل با ما را آزار میدی غیر میگی پیسه بدی، قدم به قدم پیسه بدی. برخورد امارت اسلامی اینجا یک قاری صاحب بود گفت بیادر شما مهاجر هستین؟ ما گفتم من با ما را اینجا زوف اومده سر من به ما چی دادن نمی این بسکوت داد و برادر اینجا نوشابه داد، اینجا برد مرا بخاری را موند، مرا گرم کرد، قطیمه بسیار محبت کردن، برای ما چوکی موندن، گفت که کاکا تو بجای پدر ما هستید اینجا بشین، این مردم تو را آزار داد. گفتم صاحب این آزار داد و یک سر رو من داختم یکی لنگای میلرزن. با برای من نوشابه داد دیگه همونجا که بخاری را در داد، مرا گرم کرد، بسیار مرا پذیرایی کرد. با خواستیم اومدیم که بریم دمی وطن ما، اگر مردیم هم زنده هم بودیم همونجا باشیم گمش که تا چه وقت ما مهاجر باشیم. با خدا یک روزش قیامت است اونجا. اینمی پلیس یا کراچی هم داشته باشید مرا 1000 مرا چه وقت تا چه وقت رو بدی موش و پشک از صاحب خطی افغانی. اینمی حال روز بود خلاص. مؤسسه هر کدومش که میریم کاکا بشینه نه چای نه آب، وطنت است، تو حالا در خاکت رسیده ای دیگه تو رای نزن، تشویش نکن، چرا فشارت بالا را؟ گفتم صاحب عزیز گازارم دادن بیخی من فشارم اینه یک خسر رو من داختم، با همین نفرها مرا بردم شعبهشون، خیلی انسانیت کردیم. تا اینمی لحظه که رسیدم دمی خاک خودم که اومدم تو احساس خوشی میکنم، دلم همی تو بیخی قلبم چیزین. انجینیر صاحب خطی ما بسیار انسانیت کردید، خودت اومدید در دروازه که رفتیم میجا خیلی انسانیت کرد خطی ما. چون نیستم خوش همیال تو خطی ما چقدر خوب گپ میزنی. پاکستانی خو مرا میگه پیسه بده، حالا خو شما را که میبینم خیلی شکر کلا یه قیمه بخوبی گپ بزنه، ببین تو کی بخوبی اونجا گپ بزنه. الله خو باید کلا کی بیادر نمیتونه شرافتمندانه بخیزه بیاد، اگر این وطنش هست، اگر مرد اگر زنده مون هم 100 روپیه میج آدم پیدا کند 1000 روپیه از این چیز از بی از خدا راستی. با خدا هم کنیم مال کالاگکای ما را 23 هزار کلدار خریدن، خونه خراب. خداوند یار تباه کنه. و خیر باشی صاحب، سلامت باشی، خداوند کمتون نکنه. و خیر باشی صاحب. لیدونکو ستاسو له حوصلې مننه غواړئ چې دغه څه نور معلومات تاسو ته شریک کړو، سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او موږ ته